السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به د سوره یوسف آیت نمبر 108 108 بوایو انشاءاللہ. الله تعالی د وینا حق ادا کولو توفیق راکړي چې د تلفظ صحیح ادا کړل شو، د معنی صحیح طریقې سره وکړل شو، د مفهوم وضاحت بیان کړل شو. دا د الله په توفیق باندې کیږي. الله تعالی د توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو ټول په قران کریم باندې پوي کی او بیا دې الله تعالی خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. دنا رستنی آیات کې د هغه خلکو باره کې الله فرمایل چې کوم مشرکان دي ځان ته مسلمان هم وایي شرک هم کوي. نو الله حیرانګیز غار وکړو چې آیا د الله د عذاب نه یریږي نه، یا به د قیامت قائم شي، مرګ به پیراشي امن اچانک او دی به خبر هم نه دی نه یریږي نه. او صلی الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي د یوسف علی السلام خبره ختمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي قل دیتا اوایا دی کافرو ته دی مشرکین ته اوایا هذه چې دا د سبیل زما لاره دا لاره څه ده ادعو زبلن کوما الی الله الله تعالی طرف ته دا زما لاره ده چې ز الله تعالی طرف ته بلنه ورکوم. او دا د هر پیغمبر امدغه طریقه ده چې الله طرف ته بلنه ورکوي. او بیا دې پسې د دوه الفاظونو کې الله فرمایي علی بصیرتن په دلیل سره انا زهم ومن تبعانی څوک چې زما پیروي کوي هغه هم اب څه کوي الله طرف ته بلنه ورکوي. زم د الله طرف ته بلنه ورکوم او څوک چې زما خبره مني هغه به هم د الله تعالی طرف ته بلنه ورکوي. دا د پیغمبرانو دعوت ده او دا خبره قران کریم کې یو څو ځای نور هم بیان شوې ده. لکه سوره فصلت کې حامیم سجده کې الله تعالی فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. څوک ته ډېر خسته په وینا کې یعنی چا د خسته خبره مگر د هغه چا د خسته خبره چې هغه الله تعالی طرف ته بلنه ورکوي. مونږ عام طور باندې ګورو عام خلک خو پرې ده مذهبي خلک ګورو نمونه بنا خلو کمولیان صاحبان دي کنور دي بیا به خلک وای دا د مولا صاحب مخالف ته. زه د مولا صاحب مخالف نه ما زه د هغې د کردار مخالف یم. نو چرته بلنه ورکو راشه زما مسلک ته راشه، زما پرټۍ ته راشه، زما پیر صاحب ته راشه، زما مدرسې فلانه مسلک ته راشه وغیره وغیره. دا خبره موږ کوو. نو دا خبره د الله تعالی طرف ته بلنه نه ده. اصل خبره دا ده چې انسان به بلنه ورکوي مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوون کې الله طرف ته د الله شاه ته د الله اومنه ته په الله باندې اعتماد وکا. الله ستا رب دې ته پیدا کړی، تا ته روزي در کوي، ستا مالک تا خالق هم دی، استا رازق هم دی او استا مالک هم دی. خالق مطلب ته پیدا وکړي څه د پاره د خپل عبادت د پاره. نو چې ته د الله عبادت کوي نو تا د مقصد د پیدایش پوره شو. بیا عبادت به څنګه کوي الله خود له دې قران کریم کې مالا بار ویلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل خود له دې په هغه طریقه زندگی تیرول چې په کمی طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی دا دغه عبادت ته. هغه ناسته دا کملاسته دا کپاسیدل دی او کار کول دی او ک بازار ته تلل دی او ک کور ته تلل دی او ک واده کول دی او ک بچی راوړل دی ک د بچو تربیت ته او ک هر شی چې دی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او ک هغه مونږ دی او ک روزه دی او ک حج دی او ک زکات او سره د ټولو معاملاتو دا د عبادت. نو خالق ته الله چې پیدا کړیو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مونږ الله د خپل عبادت د لپاره پیدا کړیو. مونږ یو کپریانی. دویم الله رازق هم دی، روزي مونږ ته راکړي ده، ضرورت هم پوره کړی دي. زمونږ د جسم وګوره، باډي وګوره، سترګې دي، پوزه ده، خوله ده، ضرورتونه دي، لوګه ده، تنده ده، بیا دغې دپاره روټۍ دي، بیا د ژوند تېرولو دپاره وسایل دي، کاغه کاروبار دی او کاغه پیسې دي او کا دا ټول الله تعالی مونږ ته کړی دي او الله مونږ ته راکوي. نو دا الله کار کړی دی. دریم بیا الله مالک دی.
مالک څه مطلب دی؟ اختیار به د هغه زندگی به د الله د اختیار مطابق تیري، څنګه چې الله حکم کړی دی هغه څه به تیري. دې ته وایي ربوبیت. او بیا الوهیت هم د الله دی، مطلب الہ یعنی معبود به د هغه عبادت کې به څوک نه شریکای. یوازې بت ته سجده کول شرک نه دی، یوازې قبر ته سجده کول شرک نه دی، بلکې د زندگی ټوله زندگی دې کې به الله نه شریکای. اختیار به د الله، واده چې کوي مرضی به د الله، رسم چې کوي مرضی به د الله، ګټه چې کوي مرضی به د الله، طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ژوند هره طریقه سملی مرضی به د الله، طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، پاتېږي مرضی به د الله، پاتېدل طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بازار ته ځي طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خپلوانو سره خپلوالي کوي طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، حتی کې چې د لاړی تو کې طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، باتروم ته ځي طریقه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې ته ویل کېږي د الله اختیار، او دغه بچاوي صرف د الله د پاره وي، صرف د الله د پاره وي. نو کله چې ته الله تعالی طرف ته بلنه کوي نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلنه ده، دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي ده. او دغه خبره الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي چې دې ته وایا چې زما کار خو صرف د الله طرف ته بلنه ده. زه تاسو پارټی ته نه راغواړم، تاسو مسلک ته نه راغواړم، تاسو خپل پیر ته او مزاج ته نه راغواړم، بلکې الله ته راغواړم. تاسو د الله شي، الله سره مینه وکي. الله موږ خپل ځان سره مینه کې. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربني الى حبك. الله موږ خپل ځان سره مینه کو، هغه عمل سره مینه کا چې تا ته پی رسیږو الله تعالی. امين. وسبحان الله، او پاک دی الله تعالی. وما انا انیمز من المشرکین، د مشرکانو نه. دا دې ته وایي، دې ته اعلان وکړه چې الله پاک ته د شرک نه، د هغه صفاتونو نه چې تاسو ورته بیانوي، او زه مشرک نه یم، زه الله سره شریک نه کوم په هیڅ کې هم، په هیڅ کې هم. الله دې موږ بچ کړي د شرک نه، الله ته موږ شرک نه بچ وساتي. امين. قل او یا هذه دا د سبیل زمالارا، دغه زمالارا دا ابلار څه ادعو چې زه بلنه کوم الی الله، الله تعالی طرف ته، علی بصیرت په دلیل سره، بصیرت سره، رڼا سره، وضاحت خو وضاحت سره. انا زهم ومن اتبعنی، او څوک چې زما پیروي کوي هغه هم همدغه کار کوي، الله طرف ته بلنه کوي. وسبحان الله، او پاک دی الله تعالی. وما انا انیمز من المشرکین، د مشرکانو نه.